لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال. وعزيزانو دا عمر رضي الله تعالى عنه اغا سرید اغا حاکم دے اغا حکمران دے چا ورطا خبر روڑو وی دا پلان کئی زنانا کورتا پلان کے رازی یو کسی ورطا خودو اغا رازی او دا دی خاون پا سفر تلے دے او دی خزی کور لأغا سرے رازی عمر رضی اللہ تعالی عنہ اغا امیر المؤمنین دے جوابی اولے گلو دی خزلا ورطویل جواب ورغی چی امیر المؤمنین دی غواری زنانا پا کور کی ویری دلا چی خدایا ما باندی امیر المؤمنین سکی ما سرد امیر المؤمنین کم خبر دا باغی باندی رو براغی او دیر زیاتا خوف او یری اونی ولا پلار روانه دا ناگهانه دی زنانه دا اولاد درد پیدا شو بیٹے میں دا اولاد درد پیدا شو دا سی دا رشتہ دارو کور دے یا خور یا رضائی مور وا یا بل رشتہ دار وا ڈارک دا زنانه دی کور تا دنن لاڑا اگوی تاواز کی ما باندے انتظام دا پردی اوکی اگوی پرد برابر اکڑلا ٹیم بعد معشوم پیدا شو معشوم دوزلی اجڑل دا دوزلی جڑان بعد می معشوم وفات شو زنانا تکلیف سرا دردنو سرا دا بچی دا غم دا وجنا پرتا دا عمر فاروق دا خبر لاڑو ورطوی امیر المؤمنین اگا زنانا چی تارا گختی وا اگی زنانا لارا کی حمل زائے شلو معشوم پیدا شو بے معشوم دوزلی اجڑلو بے معشوم وفات شو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک فوراً شورا کی نولا اے حکمرانانو اورئی اے قاضیانو اورئی اے دا محلی منبرانو اورئی دا رب العالمین دا رضا دا پارا دا عمر حالات مطالعہ کی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شورا جوڑ کرلا آگی زنانت اخبلا بی بی اولی گلا ورطویل آرشا داگی بی بی حال معلوم کا کلیچ بی بی لارا اگا زنان جاڑی دزوی فراقی جڑائی دزوی تکلیفی جڑائی خاون میرا روان دے دزوی خبکان میں خیر دے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین غختی ماں تسوگی اے زنانا ورطوی زد امیر المؤمنین بی بی ما ستا تپوس تراغلی ما زان سرے سامان روڑو ورطوی اے بی بی دا اللہ نویریگا ستا دی معشوم ٹیم پورا کنا اب جڑا شولا وی زماد معشوم ٹیم پورا نہ دے لیکن ما باندے تو عمر خوف راگے ما بانی تو عمر یر راگ للا زرسید لئے نشوما مانا رب العالمین اگر آکڑے امانت اللہ واغستلو لیکن پتی درد خب نہیں ماں خو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حکم کی مانا تاخیر آگے اے تو عمر بی بی عمر فاروق تو آیا چکل زما صحت برابر شو زبستا دربار لدر شما خبکی گم در رسید لین شما بی بی لالا عمر فاروق تو یا امیر المؤمنین اگا بی بی باندے تا اولاد تکلیف راگے بیٹے مور باندے راگے اولاد زائیں شلو اگی معشوم دو چگی والدی بے معشوم وفات دے عمر شورا جمکڑلا اے حکمرانانو اورئی اے حاکمانو اورئی اے دا مشرق و مغرب والا اورئی اے عرب اے عجم اورئی قسم پخد عمر شورا جوڑکڑلا شورا کی تپوس کی ما عمر نبا اللہ دی معشوم بارکی تپوس کی کنا آئے ہائے اگا حکمران بس جواب ورکی کہ دا چاہت اللہ سیو مسلمان قتلی اگا حکمران با اللہ تکم جواب ورکی کہ دا چاہت اللہ سیو مسلمان وینتوئی
اگا حکمران با اللہ تس جواب ورکی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شورا کے نولا عزیزانو شورا ناستا دا صحابہ کرام تپوس کی بی بی میرا تا درد روڑلو بی بی میرا تا غم زنگ وحلو بی بی میرا تا غم بیان کرے دے زنان بیمارا دا بے تکلیف دا وجنا دا زنان بچے زائیں شو بے بچی دو آواز کڑی دی بے بچے دنیا نہ لاڑو. اے صحابہ کرامو دا رب العالمین دا اڑان دی با عمر ادری گی دا زنان بم ادری گی. اے زما ملگرو اے دا نبی علیہ السلام صحابہ کرامو زما دا اڑان دی دا قرآن و سنت پہ سلو روئی. صحابہ کرام لگے دی اریو چاخ پل ریو ورکڑلا. دیرو صحابہ کو فرمائل یا امیر المؤمنین ستاہو ارادہ نوا دا دین استا تحقیق ارادہ وا دن دی تپوس کول ارادہ وا او دا دا حکمران سی مواردہ چی دی بخلق راغواری حقین با تپوس کی. اے عمر استا گناہ دا تا باندی دیت نشتا دے فلہذا اگا معشوم چی وفات شوئے دے پخپل تیم باندی اللہ ورطلی کلیو. عمر رضی اللہ دا شو قتل دے مجلس کی علی رضی اللہ عنہ ناستو سگ ناستو علی رضی اللہ تعالی عنہ ام مبارک سردا سے خوزولو صحابو خبر چورے دلا سر خوزولو خوندے ورنکو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یا اللہ ز اہل تشیوت ویما اے روافظو خدے نویرے گئی اے شیعگانو دخدے نویری گئی ورز دوڑان دی قیمت را روانا دا تب اگا چاپان الزام لگے چی سل صحابہ ورطوی اے عمرہ داستازی مواری دا تب تپوس کے داستازی مواری دا سبا کے تپوس بکے. لیکن اگا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سترگی ڈکی ڈکی شلے علی شیر خدا تے مخراوارو اے ابا ترابا اے دا حسنین پلارا اے دا حسنین پلارا تو ولی سر خوزے ولی پدی پیسل باندی ترازی نئی تخپل ریا راکا. اے حکمرانان ہو رہی دا عراق حکمران دا ایران حکمران دا شام حکمران دا کویت حکمران دا عمان حکمران دا امارات حکمران اگا عمر ورطوی یا ابا ترابا دفت وراکا. عمر رضی اللہ تعالی عنہ میں حضرت علی تدا سے والار دے علی کرم اللہ وجو مخ مبارک کی اگر رونق را گئی دا مخ حالات بدلی گی دا سرداری کونین دا زم سرگی مبارک سرید ورطوی امیر المؤمنین کمان تپوس کے دیت پور کے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دانکی چی علی سے ابتاد کرے ہو لگوئے ورطوی اگر زنانا چی تارا گختلا تا بیڑن بے تپوس کرے ہوئے چی دی زنانا حمل اشتکنا یو بے بدی معلومات کرے ہوئے چی دا زنانا دیندار دا کا غیری دیندار دا بیا درہم با تا زنانا لی گلے ہوئے چی دا غیزرتا خام خواہ تسلی ملا ہوئے تا زنانا را اغختلا ونی تا تپتا نیشتا. اے عمرہ ستا خودم را نم دے ستا خودم را روب دے اے عمرہ تچ پکملار لارشی پا اغلار باندے دریو رز شیطان نرازی. اے عمرہ دا مؤذن پا اذان باندی شیطان تختی. اے عمرہ دا مؤذن چوی اللہ اکبر کلچ مؤذن وی اللہ اکبر کلچ دی وی اشہد اللہ الہ الا اللہ شیطان دمرا تختی او شاعت ہوا پریدی او اے عمرہ تچپ کملار باندے لارشی کلچ ازان ختم شی شیطان بیام خپل ځان لګوانډین پیدا کړي. خو عمرہ
ته چې په کومه لار شي شیطان درې ورځې هلته بیا څوک ګوري نه شیطان بې تختی نو ستا خو ډېر لوی روب دی فلهذا د دې زنانه تحقیق وکړئ که د دې زنانه بچی د وجې د یرې او د خوف د عمر نه شوی نو عمر به دیت ورکوي عمر لاسونه بره کړل وایي د علي خبره صحیح ده او یقینا هغې زنانه دا پیغام پرېښودلی چې د عمر د یرې نه مانه دا بچی ضایع شو نو څه ورته وایي یا قریشو راجمع شئ د دې دیت یوازې عمر نشي خلاصولی دې له به ډبل دیت ورکو انشاء الله خو زنانم د وخت د عمر زنانه وه دا زمونږ د وخت خو نه دي یوه څه وخت کې راوتلی ویل ما ته خلقو لاس راوچه نو بیړه دې غر کشه ته اوس چې چوک ته راځي او بیا په میدان کې ګرځي او د هلکان هم خدای پاک بخلي دي نو ګوره دا خو ستا ګناه ده دا خو ستا ګناه ده خورې ته په خپل ځان پرده واچوه بې حیا کار مه کوه بې حیا حرکت مه کوه کومه زنانه چې د کور نه سرتوره اوځي او یا لعنتونه پې د الله راورېږي نو ای خورې ته په ځان رحم وکړه او په قوم رحم وکړه په انسانان دا خو د فتنو دور دی نو هغې وایي زما خلاف د دې خلقو مقدمه دې درج شي زه درج کړي په ټولو خلقو لکانو باندې مقدمې درج کړي چې پته مو لګي زنانو تاسې په خلقو رحم وکئ کورونو کښېنئ هغه زنانه عمر رضی الله تعالی عنه پیغام ولېږلو اے بی بی ستا دیت دی دیت به درکوما عمر رضی الله تعالی عنه ته زنانه پیغام رالیږي یا امیر المؤمنین زما دی پر رب لا یزال قسم وي که د جهان دیت ټولې خزانې ما ته راکړي هغه خزانې یو طرف ته او اے عمره ستا رضا بل طرف ته اے عمره یقینا ستا یره په ما باندې غالب شولا دا زما بچو د خاوند بچی مې دی خاوند مې را روان دی که خاوند مې دیت غوښتلو ورېکا ورنه زما خو اراده دا ده چې ته خوشحالی انشاء الله الله به م خوشحالوي عزیزانو خاوند راغی کور ته بیبي ورته ټوله واقعه بیان کړه هغه خاوند سره راغی عمر رضی الله تعالی عنه ورته وی امیر المؤمنین بچې مې ملاړلو هېڅ خبره شته دی نه زه خفه نه یمه خو ای عمره د کمې خبرې د وجې نه چې زما په بیبي باندې ستا بدګماني پیدا شوې ده اے عمر فاروقا یا امیر المؤمنین که زما زنانه په دې عمل مبتلا وي نو زما د وړاندې سزا ورکه او که ور باندې نه وي څه ګناه داغ ور باندې نه وي نو اے عمره زه ور باندې شکیمه ما له دعا وکړه چې رب العالمین زما تسکین قلب نصیب کړي شپې دواړه خوب ګوري ښځه خوب ګوري خاوند هم خوب ګوري خاوند ته خوب کې وایي ای ستا داسې بیبي ده چې د دې د دغې صبر دغه ثمره که د امت په ګناهګارو باندې تقسیم شي الله به د ټولو ګناهونه معاف کړي فلهذا ستا بیبي پاکه ده او هغه چې چا په ده باندې الزام لګولی او په دوی د دروغو قسمونه خوړلي وو د مرګ په وخت کې به د هغوی ژبه بهر راوځي اماغه اوشو چې چا په دې الزام لګولی او د دروغو نو الله رب العالمین ورسره اماغه معامله وکړه او عمر رضی الله عنه ته سار راغلل ښځه هلته کور ته لاړه صحابي جومات ته راغی عمر رضی الله عنه ودرېدلو ای صحابو مبارک مو شه تر دې چې دا صحابي خپله واقعه بیان کړي عمر صاحب خبره شروع کړه وایي ای صحابو ګواه اوسئ بیګا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د ده او د ده د بیبي پاک دامني بیان کړله اگر پاسېدو هغه صحابي د الله شکریه ادا کړه نو عزیزانو درخواست مې دا دی چې یو په چا الزام مه لګوئ او دویم بیا چې در باندې کله فیصله راغله نو د عمر غوندې به دیت ته غاړه ږدي انشاء الله